خبرې دي که الله ته زاري ده که دعاګانې دي ټول الله اوري. اما یجیب المضطر اذا دعاه، هغه څوک دی هغه کوم ذات دی چې یو غمځپلی ورته چغې ووایي نو هغه ول هغه اواز واوري او قبول یې کړي، نو هغه یو الله دی رب العالمین. د هغې ټول اواز اوري چې په هغو باندې سخته ده او الله ته اوازونه کوي او دعاګانې وغواړي. څوک چې شکایت الله سره داخلي الله د هغوی اواز اوري، او څوک چې د الله حمدونه او ثناګانې وایي الله هغه هم اوري. د الله سبحانه وتعالی دومره پراخه صفت دی ده چې الله حدیث کې د راځي چې الله سبحانه وتعالی هغه تور میږی چې په نیمه شپه کې په توره مینه ګټه باندې رواني، نو الله سبحانه وتعالی دغه میږي د قدمونو هغه اواز اوري. رب العالمین ستا دا ضمیر چې تا سره کومې خبرې کوي په دې الله علیم دی، نور هر څه خو پرېږده، دا ضمیر چې تا ته څه وایي که نه په دې الله علیم دی. که هغې اواز شتیم نو خو الله بې پوهه دی. ستا په دې نفس کې دننه ستا په دې زړه کې چې کومې وسوسې کوم سوچونه الله په دې معلوم دي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله وایي نفس چې کومې وسوسې درته ورچوي کوم خبرې د نفس سره روانې دي په زړه کې څه دي الله وایي دا ټول ما ته معلوم دي. که هغه اسمانونو کې څوک دي، که هغه په ځمکه باندې څوک دي، که هغه ځناور دي، که هغه انسانان دي، که هغه پیریان دي، که هر قسم مخلوق دي، دا ټول داسې د الله دپاره داسې لکه یو اواز، لکه د یو کس اواز چې اوري هېڅ فرق نه کوي. سبحانه وتعالی دومره طاقتور ذات دی چې دا ټول خلک که لاسونه اوچت کړي دعاګانې غواړي چغې وایي جړاګانې کوي الله د دې ټولو خبرې اوري، د ټولو په جواب باندې پوهېږي او په یو وخت کې اوري. لکه دا پکې نشته چې اوس الله د یو مخلوق خبرې ته متوجه ده او هغه اوري د بل هغه یې وانه اورېده. ګوره دا د الله طاقت دی. ستا خبره اوري او د هغې سره سره د نورو هم خبرې اوري. دا داسې خو نه ده چې یوازې تا لا سجد کړي دي په دنیا کې او ته لګیا یې دعاګانې غواړې او الله ته منتونه او زاري او حمدونه او ثناګانې، یوازې ته خو نه، دا خو په اربونو کربونو مخلوق دی. یوازې ستا فریاد خو نه دی انسان او یوازې د پیریانو فریاد خو نه، فریاد خو ځناور هم دی الله هغه هم اوري. هغه فریاد هم الله سبحانه وتعالی اوري او په هغې باندې هم پوه دی. قصه د سلیمان علیه السلام چې کله د هغه په زمانه کې باران نه کېدو او هغه دا خلک راوویستو د استسقا دپاره چې د باران د غوښتو دپاره به دعاګانې وغواړو لمونځ به وکړو، چې دوی په لاره تېرېدونکي یو میږی پروت و او دا څلور اندامونه الله ته اوچت کړي او باران یې غوښتو. سلیمان علیه السلام بس ملګرو ته وایي چې واپس قد سقیتم بدعاء غیرکم، د بل چا په دعا به الله به تاسو باران راوورئ. او داسې کې د دې میږي دا فریاد الله اورېدو که نه. رب العالمین هغه ذات دی ابصر به واسمع. الله وایي څه ښه لیدونکی دی او څه ښه اورېدونکی دی. تاسو دې طاقت ته وګورئ چې په یو ټیم کې هغه د ټول اوازونه اوري، خو خطا کېږي پرې نه چې دا اواز د چا دی او دا ګوره د چا دی. نه ګوره ملایک څومره طاقتور ذات دی چې کله د یونس علیه السلام اواز هغوی واورېد د مهي د خېټې نه او هغه اواز کمزوری راته
نو په هغوی د اواز وي یالله د اواز اشنا اشنا لګي خو پوه پې نه و پوره الله ورته وایي که دا زما بنده دی یونس علیه السلام نو تاسو سوچ وکړئ د الله دې طاقت ته او قدرت ته چې دا اوس تیاره ده وریځې دي او بیا دریاب دی او په دریاب په ویښ کې دننه مهی دی او د مهي په خېټه کې یو انسان دی او هغه د الله ذکر کوي الله یې اوري دا د الله طاقت دی چېرته دا سوچ مه کوه چې یعنې زما به څوک واوري اوري که نه الله اوري ته خو ورته ووایه ورځ ته خو الله سبحانه وتعالی ته ووایه چې اوري که نه اوري ته خو ووایه نه نه نو الله سبحانه وتعالی اوریدونکی دی او نور لهم دا طاقت د اورېدو چې ورکړی دا چا ورکړی دا هم الله ورکړی ان الله يسمع من يشاء سورة فاطر کې دا آیت دی الله چې وغواړي چاته نو وایي اورئ وره په دې خوشحاله شه دا اوس چې ته درس ته ناستې او قرآن او حدیث ته کښېنې اوري دا طاقت الله تعالی درکوي د اورېدو ده په دې شکر وباسه یعنې مسلمانان خو دومره ډېر دي چې تپوس یې مه کوه په دې مسلمانانو کې الله ته غوره کړي د قرآن او د حدیث د اورېدو لپاره د طاقت الله تعالی درکړو کافرانو مبارک کې مجرمانو مبارک الله ویلي صم بکم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون دا وړاندې دي او کاڼه دي او چاړاګان دي مطلب دا نه دی چې دوی سترګې نشتې او غوږونه یې نشتې او ژبې یې نشتې شتي خو الله ولې طاقت نه دی ورکړی چې دا ژبه او دا سترګې او دا غوږونه د الله په بندګۍ کې استعمال کړي سترګې یې سړي شته خو حق نه یې وي ړوند دی که نه غوږونه یې شتي خو حق نه اوري دا ړوند دی کوڼ دی ژبه یې شتي خو حق نه وایي دا څه دی چاړه دی دغه اصل بیماري ده چې په سړي ورېږي الله دې موږ دغې بیماري نه لرې ساتي دا طاقت الله ورکوي انسان له چې دی قرآن ته غوږ کېږدي او دی د یو عالم بیان ته غوږ کېږدي او دی درس ته غوږ کېږدي او دی حدیث واوري او دی نصیحتونو ته غوږ کېږي د طاقت الله ورکوي که الله د طاقت تعالی درکړی نو د الله ډېر شکر وباسه چې ته کښېنې او درس واورې او قرآن واورې او د الله خبره واورې الله پیغمبر خبره دا ډېر اوچت نعمت دی ان الله یسمع من یشاء دا خو د الله کار دی چې چاله دا طاقت ورکوي د یو شان انسانان به یو شان غوږونه به او د یو له الله توفیق ورکړی دی بل له توفیق نه یې ورکړی دا د الله توفیق ته محض دین ته کښېناسته داسې ستا احسان نه دی په الله باندې بلکې د الله احسان دی په تا باندې چې تا له دومره ټیم درکړو موقع یې درکړه طاقت یې درکړو چې ته دین ته کښېنې اوس دا اوږدې اوږدې شپې دي دومره اوږدې شپې دي چې سړی ستړی شي پکې د ګړۍ ته به مخه ګوري لس کېږي نه هغه دا عادت چې لس بجې زه ویده کېږم خو لس کېږي نه ستړی شي په دې کې یو سړی نه کښېني د دین یوې خبرې ته او لاړ شي په بیټک کې ناستي په دیرو کې ناستي فلمونه ګوري سندرې اوري غیبت